صابون دا مسله لیکلې ده بار بار مې ته بیان کړې ده په یو څاروي کې اووه کسان دي شپږ کسان دي دا ډېره محتاطه مسله ده د ډېر زیات احتیاط قابله مسله ده شپږ اووه کسان دي قربانۍ کې جو تاک نشته په دوه قسم کېږي په څلورم کېږي په درېم کېږي د اووه نه زیات نشته په غټ څاروي کې او دا میخه چې کوم ده بعضې خلک دا تپوس کوي چې دا میخه دا چې کوم دی د غوا جنس دی بعضې خلک په میخه قرباني نه کوي الجاموس مثل البقره میخه چې کوم دی دا د غوا په حیثیت ده څاروی که هر څومره غټ وي نو په هغې کې د اووه کسان نه زیات شرکت نشي کولی اووه کسان پکې داسې هم نه کېږي زمونږ خلک عجیبه ترتیب کوي په قربانۍ کې په کور کې درې کسانی څلور کسانی هر یو ځان له د نصاب قابل دی هر یو ځان له د قربانۍ قابل دی نو یو کس ویل لکه په شل زر روپۍ حصه راځي څلور وروڼه او په شل زر روپۍ حصه راځي نو 15,000 به ته کي 15,000 به دا بل کي 15,000 به دا بل کي او 15,000 په څلور کسانو باندې به دا 100,000 روپۍ برابر کړو یو حصه به ونیسو د یو هم قرباني ونه شوه د یو هم ونه شوه ځکه په دې باندې په څلورو باندې ځان له قرباني واجب ده نو شریکه قرباني دا نه کېږي بهرحال اووه کسان دي شپږ کسان دي د دې ټولو نیت دا دی چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی او دا یو واجب عمل دی قرباني کو خو د یو کس پکې نیت دا دی چې یاره ټول کال تیر شو مزدوري دیاړي مې کړې ده او چېرته مې غوښه نه ده خوړلې زه به د قربانۍ دا موقع راغله دې کې به که خیري غوښه وخورو د غوښې نیت پکې په اووه کسانو کې د یو کس نیت پکې د غوښې راغی دا باقي چې کم کسان دي د دوی مور سره قرباني ونه شوه د دې باقي مور سره قرباني ونه شوه او الله جل شانه فرمایي وی تاسو چې دا قرباني کوئ نو دا تاسو په دې باندې برید مت اوئ جما ډېر لوی کار وکړه الله فرمایي لن ینال الله لحومها نه ماته د قربانۍ غوښې رارسي ولا دماؤها او نه ماته د قربانۍ وینه رارسي الله وی زما نه وینه پکار ده او نه مې غوښه پکار ده ما ته څه رارسي ولکن یناله التقوی منکم الله ما ته چې کوم څیز رارسي هغه ستاسو پرهیزګاري ده او هغه ستاسو تقوا ده ستاسو تقوا او پرهیزګاري ما ته رارسي ستاسو اخلاص ما ته رارسي ما ته نه غوښه رارسي او نه وینه رارسي نو د قربانۍ دا مسله انتهایی زیاته د محتاط قابل ده دې کې به ډېر زیات احتیاط کې په دې کې به ټول ملګري شریک دي اوس یو کس راغی هلکه تاسو قرباني کړې ده دا خپې پکې ماډه راکړه زما خپو کې درد دی د هغوی پې ړه نه دی بادلې ناخواستی ویل زه بس ټیک ده اوس پې څه کوې نو په دې به څه جاخې کوو دغه نیت پکې راغی قرباني بیا سین یوړه قرباني بیا لو شوه